السلام علیکم ملګرو. ډېر ملګري غواړي چې موږ د فیسبوک اکاونټ نمبر چینج کړو. زموږ چې کومه د فیسبوک آی ډي ده د هغې نمبر موږ چینج کړو. څنګه کولی شو چې موږ د فیسبوک د آی ډي نمبر چینج کړو؟ دا زما د فیسبوک آی ډي ده، تاسو ته ښکاري، او زه غواړم چې دې ته زه خپل نمبر چینج کړم. دا زما فیسبوک آی ډي ده، دې ته زه د خپل نمبر چینج کول غواړم. نو تاسو به په د مین منیو باندې کلیک کوئ، دا 3 لاینز چې دي په دې باندې به کلیک کوئ. دې ته به راشئ، چې دې ته راغلی بیا به لږ سکرول ډاون کوئ. دلته یې درته لیکل کړي سیټینګز اینډ پرایویسي، په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې مو کلیک کړلو تاسو ته ښکاري په سیکنډ نمبر کې چې کوم آپشن تاسو ته آن شو سیټینګز، په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې مو کلیک کړلو نو بیا تاسو ته دلته لیکل کړي دي سی مور ان اکاونٹ سینټرز. نو په دې باندې به کلیک کوئ. تاسو خپل اکاونټ نور سینټر کتلی شئ دې ځای کې. په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې مو کلیک کړلو لږ به سکرول ډاون کوئ. تاسو دلته لیکل بیا کړي لاندې پرسنل ډیټیلز، لکه ستاسو چې کوم شخصي معلومات دي هغه دلته دي. بیا په دې باندې کلیک کوئ. چې په دې باندې مو کلیک کړلو تاسو ته ښکاري پرسنل ډیټیلز دا آپشن آن شو تاسو ته. بیا به تاسو په دې کانټیکټ انفارمیشن باندې به کلیک کوئ. په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې مو کلیک کړلو نو تاسو ته دلته کانټیکټ انفارمیشن آن شو، لکه ستاسو کومې رابطي معلومات چې کوم دي هغه دلته تاسو ته آن شو. نو دلته ما دې کې 2 نمبر اډ کړي دي، تاسو ته ښکاري. یو مې دا نمبر اډ کړی دی او یو مې دا بل نمبر پکې اډ کړی دی، او دې کې ما خپل جیمیل هم اډ کړی دی چې زما آی ډي چې کوم د ما نه پاسورډ هیر شي یا نمبر رانه هیر شي، بیا زه د جیمیل په ذریعه پیدا کولی شم. که ما نه جیمیل ویر شي نو بیا زه په دې بل نمبر پیدا کولی شم. که دا مې ما نه ویر وي نو په دې بل نمبر. تاسو څومره نمبر 5-6 نمبر تاسو په دې کې اډ کولی شئ په دغه طریقې سره. نو څنګه به وکړئ؟ زه دغه نمبر ډیلیټ کول غواړم، دغه لاندې نمبر چې کوم دی دا نمبر زه ډیلیټ کول غواړم، دا یو زه ډیلیټ کول غواړم. نو دې کې زه بل نمبر اډ کوم. نو زه به په دې نمبر باندې کلیک کوم. په دې باندې مې چې کلیک کړلو دلته ما سره 2 اکاونټونه آن شول. تاسو ته به دغه شان نه راځي. دا ما انسټاګرام اکاونټ دی او دا ما فیسبوک اکاونټ دی، او پاس زما خپل نمبر راغلو دلته ماته. نو زه غواړم چې دا نمبر ډیلیټ کم. نو دې دپاره ماته بل آپشن راکړی ډیلیټ نمبر. نو په دې ډیلیټ نمبر باندې به کلیک کوئ او دغه نمبر به ستاسو ډیلیټ شي. په دې باندې به کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري دا نمبر ماته ډیلیټ آپشن راغلو، دا شنه لیکل چې کوم دي په دې باندې به کلیک کوئ، دا نمبر به تاسو ډیلیټ شي. تاسو ته ښکاري ماته به ویریفیکیشن کوډ راشي په جیمیل باندې، چې ما سره دا جیمیل په دې موبایل کې آن وي نو په دې باندې به ماته دغه کوډ راشي او دغه نمبر چې کوم دی دا به ډیلیټ شي. که تاسو سره دا جیمیل نه وي آن په دې موبایل کې نو تاسو دلته لیکل کړي دي ټرای انادر وی، یعنی تاسو په بله لار هم په دې ټرای کولی شئ، په بله طریقه هم تاسو دا کوډ حاصلولی شئ. نو دلته ماته لیکل راغلل تاسو ته ښکاري واتساپ او ایمیل، چې کوم ایمیل دی په هغې باندې او په واتساپ باندې. نو دا ایمیل چې کوم دی دا زما اوس بند دی. نو زه غواړم چې دغه کوډ چې کوم دی کنفرمیشن کوډ چې کوم دی دا زه په دغه واتساپ نمبر باندې حاصل کړم. نو په دې واتساپ نمبر باندې به کلیک کړي او بیا به تاسو لږ انتظار وکړئ. نو ما سره دلته اوس 2 نمبرې کولاو شوي، دا دواړو باندې زما واتساپ شته دی. نو ما ته وایي چې په دې پاس نمبر باندې تاسو میسج راشي او که نه په دې دویم نمبر باندې. نو ما سره چې کوم پاس نمبر دی د واتساپ هغه ما سره اوس بند دی، واتساپ به بند دی. نو زه په دې سیکنډ په دویم باندې په دې باندې به زه کلیک کړم. لاندې ما ته کنټینیو لیکلي، په دې باندې به کلیک کړي، انتظار به وکړي. ګوره اوس ما ته یې ډایرکټ واتساپ راغلو پاس، دا به ډایرکټ کاپي کړي. چې کاپي دې کړلو دلته به یې پیسټ کړي. ګوره تاسو ته اوس به تاسو په کنټینیو باندې کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري دغه کنټینیو باندې به کلیک کوئ. زه اوس په دغه کنټینیو باندې کلیک کوم. دا وګوره زما چې کوم دغه نمبر دی دا اوس ماته وایي چې دا ډیلیټ شولو. دلته اوس ماته لیکل راغله لیټس از نو اټس یو. نو ماته وایي دا ته یې، زه ورته دلته ډایرکټ وایم او کنټینیو. دغه نمبر چې کوم دی زما د انسټاګرام نه هم په همدغه طریقې سره ډیلیټ کېږي، خو زه انسټاګرام نه ډیلیټ کوم، ما صرف فیسبوک اکاونټ نه ډیلیټ کړلو.
نو دغه نمبر به زما د دې ځای نه ډیلیټ شي دا به 4-5 غنټې ټایم واخلي یا به 24 غنټې ټایم واخلي نو په دغه طریقې سره به زما نمبر د دې ځای نه ډیلیټ شي او دلته یې موږ ته بل آپشن راکړی تاسو که دا نمبر نه ډیلیټ کوئ تاسو ته دلته بل آپشن درکړی دی اډ نیو کانټیکټ دا تاسو ته ښکاري اډ نیو کانټیکټ په دې کې تاسو خپل نوی نمبر اډ کولی شئ نو که تاسو غواړئ چې دا دې وي هم دا پرېږدئ په همدې ځای باندې او بل نمبر هم پکې اډ کولی شئ دا به ختم شي 24 غنټو کې خو زه اوس دلته بل نمبر هم اډ کوم په دې باندې به کلیک کوئ بیا تاسو ته دوه آپشنې درکړي دلته تاسو ته لیکل راغله which would you like to add تاسو غواړئ چې دلته نمبر اډ کړئ په څه شي کې په اډ موبایل نمبر تاسو یې موبایل نمبر اډ کوئ او اډ ایمیل او که ایمیل اډ کوئ دا ماته وایي که موبایل نمبر دلته اډ کړئ که نه ایمیل اډ کړئ نو زه غواړم چې د موبایل نمبر اډ کړم څوک کوم ملګري بار ملکونو ته تګ غواړي هغې اکاونټ هلته بیا نه کولاویږي نو په دغه طریقې سره هغه خپل نمبر بل پکې اډ کولی شي بیا دغه کومه فیسبوک آی ډي چې ده هغه لوګ آوټ کولی شي هلته به پکې خپل نمبر هډ کړي چې کوم هر ځای ته لاړلې خپل نمبر به پکې هډ کړي که سعودي ته لاړې دوبۍ ته لاړې قطر بحرین هر یو ملک ته چې ته ځې په دې کې به ته خپل نمبر اډ کړي ته به دې نه خپل آی ډي به خپل موبایل نه لوګ آوټ کړي اکثر ډېر ملګري وي هلته موبایل خرڅ کړي یا یې بارمل نه راشي دلته هغې ځای اکاونټ وي ورسره او دلته چې کوم دی هغه خپل موبایل چې کوم وي هغه ورپسې بلاک شي یا بل څه ذریعه وي هغې د وجې نه موبایل هغه بل اخلي هغې کې اکاونټ کولاوئ نه کولاویږي نو تاسو که پاکستان ته راغلی بارمل نه هر مل نه چې راغلی خپل نمبر به دې ځای کې اډ کړئ چې کوم پاکستاني نمبر وي هغه به اډ کړئ دلته زه اوس خپل نمبر اډ کوم په دې کې تاسو ته ښکاري زه غواړم چې دې کې زه خپل نمبر اډ کړم دا ما دې کې خپل نمبر اډ کړلو اوس دا ماته دوه آپشنې راکوي دلته چې چوز اکاونټس فار دیس نمبر چې ته دا په فیسبوک آی ډي کې اډ کړې که نه په انسټاګرام کې خو زه صرف دا فیسبوک په آی ډي کې اډ کوم تاسو ته ښکاري ماته دوه آپشنې راکړي دلته دا دی فیسبوک اکاونټ دی او دا چې کوم دی دا د انسټاګرام والا دی خو زه صرف او صرف د فیسبوک اکاونټ ته نمبر چینج کوم نو په دې باندې به کلیک کوئ چې په دې باندې مو کلیک کړلو دلته ما پاس خپل نمبر ولیکلو بیا به په دې باندې کلیک کوئ بیا به په نیکس باندې کلیک کوئ لږ انتظار به ورته وکړئ دلته تاسو لیکلي اډ موبایل نمبر خپل موبایل نمبر تاسو دلته اډ کړئ نو په دغه طریقې سره زما د کم موبایل نمبر چې کم نمبر ما اډ کولو په د فیسبوک اکاونټ کې هغه زما نمبر اډ شو you will added your number to account selected دا ستا نمبر چې کم تا په کم اکاونټ کې غوښتلو په دغه اکاونټ کې دا اډ شولو ما ته ایمیل هم راغلو په دغه طریقې سره ځکه چې زما په ایمیل هم په دې آی ډي باندې ما د آی ډي کې ایمیل هم اډ کړی دی نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل آی ډي نمبر چې کوم دی اډ کړئ نو دا به زه کلوز کړم دلته تاسو ته ښکاري لاندې ما ته کلوز لیکلي په دې باندې به کلیک کړم نو دا چې کوم دی هر څه فینش شو تاسو ته ښکاري زما په موبایل کې چې کوم دی اوس 3 نمبرې اډ شوې دغه نمبر چې کوم و دا نمبر پکې مخکې و زوړ نمبر و پکې دا هم پکې زوړ نمبر و او دا جیمیل اکاونټ چې کوم و دا هم پکې زوړ و او دا زما نوی نمبر پکې اډ شو تاسو ته ښکاري دا زما نوی نمبر اډ شو نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ دا نمبر چې زما دی دا نوی پکې اډ شو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل نمبر چینج کړئ که ډیلیټ کول غواړئ هم ډیلیټ کیږي زما دغه نمبر چې کوم دی دا لاس ون دا ترې ما ډیلیټ کړی دی دا به 24 غنټو کې دی نه ریموف شي او زما چې کوم نمبر دی هغه ما پکې بل اډ کړلو نو ډېرو ملګرو ته دغه مسله پیښیږي هغې اکثر په بارمل کې وي یو اکاونټ وي بیا چې کوم دی دلته راشي بیا بل اکاونټ جوړوي نو هغه سره زاړه ملګري وي نو هغې ته پرابلم جوړیږي نو دغه پرابلم حسانه حل چې کوم دی دغه لار ده په دغه لار باندې تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ بچ کړئ که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ ټي ایچ ټیکنیکل که دغه شان د ویډیوګانې غواړئ په پښتو ژبه کې نو زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ